ته بیا څنګه دی سخته یې ما د مځکې له شکمه هم راکښلي ده ته بیا د چا لور یې ته ژبه نه ته دا ټینګه څنګه دنیا دون پیمانداري یې څنګه لګوله کور یې ما چپه ده آله های څرنګه شناخته دی السلام علیکم وعلیکم السلام هلکه سرکه یې هی چیش کوې هی د څه حال جوړ کړی دی هی ټینکۍ وګوره هی چت یې وګوره زه غې پسې ګرځېدلم هغه غې دغه دی ته دلته پر ناست یې مړه یا وروره زما نیکه اراده ده سړی دا سریه به راواخلې لږ به یې وټکوې سیده به سي مثبت ته به یې کې ووایې بیا به یې سکوڼا نه کاږي که نیم زما تر تا له خوا په بده ده سړی دا ټینکۍ څنګه دارنګه در په دره کړي د ظالمان څه مطلب وروره د سکوڼانغه دلته ځوانان دي یو ډله ده نومونه یې سکوڼان دي که څنګه مړه د چیش ځوانان دي د چیش ډله ده مړه دغه د غرو سکوڼان نه دي دا څلور بولان دغه لار پراسپره ده ته وګوره ورور د ټینکۍ دی ربلګې ده د سپینه کړګې ده خورونه یې زیړولي ګرد یې خوړلګې ده اوس یې خوند په وکړي ښه نه وروره سکوڼان خو به د ټینکۍ ربلګي ای سمټ خو به یې خوړلی د دې راته وایه ای سریې څه په اوسړی خیم دی ربلګي دی یو هم کېنسته مړه محمد خان وروره ته په دا خزندو ناوله دی دا بیا بل رنګه خزندې دي دا سریه نه دي دا دوی دا رنګه خوري لکه ګازره مړه عجبه ده په هغې ګازرو یې بیا بل رنګه خوند کړی دی ګسې شی نه دی کیله کړی نه دغه څنګه سکوڼان دي سریې یې هم خوړلي دي هغه ډبرې یې هم وړګي دي او سیمټ پوست یې هغه ایله کړی دی سیمټ ګرده دی پروت هغه هم پروت دی دلته هم پروت دی مړه محمد خان وروره دا ډبره اوس دی شی ده هر چا له په کار ورځي بیا سکوڼان چې دی وروره هغه خوندار زموږ رنګه د عزت ژوند لري کورونه لري دا ډبره به دوی له هم په کار ورځي یو ځای به په جوړ کړی پاته سو سیمټ وروره اوس هلته په کار نه ورځي دلته د خوراک دی نه تریخ دی بس دغه ډبره اوس سریا دی د خوند شی دی مړه وروره په سکون به ګر شیان نه خورې زه له خطاباسو به نه راته وایه سریه د چیر خرڅه که ډبره د څه کله که نیا پایار به در کوم یو منټ هم نه یې لکوم زه پسې ګرځېدل غلمه پیدا کوئ هغه دا دی چې ومنیاوئ وروره ته اوس څه یې ستا پر ما د غله خیال دی چې پایار پر راکوې ما دا نیک کار کوئ نه یې کوم دا سریه مه ټکول نه یې ټکوهم ته اوس څه یې زه غل یم چې پر ما پایار کوې پښتانه خو یای یو ښه مه کوه بد تېره درځي ما ښه وکړه ځکه بد ما له تېره راځي ما خو د کلي خیال ساتئ ما خو د کلي د مستقبل خیال ساتئ بس هغه کلی په دا نه ارځي دغه رنګه شیان پکښې ورور څه اوږدې او لنډې داسې راته کوې غل یې له شکه وتلی سوینده په جوړې کړکې دي په درګډه یمه که افسران به در خبر کړم که پایار به در وکړم ما لنډه راته وکړه بس وروره بس صحیح دی یوه خبره درته کومه دغه زړه غلا چې ده دا سکوڼانو کړګې ده دا ما نه ده کړګې دا به پر ما نه اړی پاتې شو دا اوس ما کومه اراده کړګې ده په دغه نوغې ته راپوه شي بس تا ګډوم افسران مه خبروه هغه بیا حصه غواړي ورور دونې شی نه هم زیاته ما تا ته هم نه کې راپاتې بس راواړه چې په لګیاس شابش وروره ما دا خبره به در کوله چې ته دا ومنې چې و ما غلا کوله ای یو وصیت درته کومه په دغه سړی به نو تا ته په کباړي کې څو در جوړ شي نو به 10,000 روپۍ در جوړ شي ای ته خدای مسلمانه په 10,000 روپۍ په خاطر باندې ته څنګه دغه د 50 لک روپۍ ټینکۍ خرابوې دغه مظلومه خلک دا غریبان خلک د دغو کارو خرابوې دغه په کلي له اوبو ورتلې له دغې ټینکۍ څخه هغه تاسې دا رنګه کله او یو سرکاري شی نه یې لکه ایله د خلکو مخ اوړي بیا تاسې برید اچولی مه کوه هستې یو وار خو دوی افسران دي شی نه را زیاتېږي تر موږه راورسېږي بیا چې راسي زیاته نو تاسې پر حمله کاسي د سیمټه سره یې یوساست د من ته وګورئ دغه سرکاري شیان نه دي دا زیاته زموږ دي وروره چې تر دغه پورې رالل زیاته د دغه ولس شیان دي مه کوه هستې سمه ده وروره بس سر مه خلاص وي غلطي راڅه سوې کړې ده ډېره بس پرده راکوه بیا به انشاءالله دا کار نه کوم بس نو خود به پرده در کوم وروره افسوس خبره دا ده د ښار سړی د ښار دښمن یې ورځه زیاته لاړ شه ورور هاي سریه وده شرمولم د سترګو اوبه دې راولي بیا به دا کار په ګرځون نه کوم
ha 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 ha